یاره ملګري داسې کار دی که نه چې غوا د قربانۍ ته رډي نه ده یو خو د دې غاښ کم دی دا به زه به څه چل کوم لکه سوداګر یم که نه زه به ورته غاښ لګوم بل غوښه پکې دا نه نشته نو څه ریټ دی ریټ یې څه دی ریټ یې راته تو ووایه ځه 1,75,000 وی 1,75,000 د خدای مسلمانو زه ته یم دونه نه ده غوښه پکې کمه ده دې کې څه دي پنجره ده پنجره په مزاق خوږ دي نه کي پنجره ده هېڅ هم پکې نشته هېڅ هم منډی کې دومره څه کوي نه هلته به باندې ټکسونه هم راځي پرچې به ولسه راځي او که دلته راکې داسې کار دی چې یو 15,000 به درکړم بس پرېږده ده په دې ځای بس یو 80,000 راکړه ملګري په 80,000 څاروي کېږي زما د تره زوی روستي دي او داسې کار دی خو ته راته داسې غریب شان ښکاره شوې ړه مې له باندې خوږ شو ګیندې کې دا نسې نشته اختر ته لا ډېرې ورځې دي ښه ما له به الله پاک نور څاروي راکړي زما به پکې مزدوري خو لکه دا ته ډېر زیات ګران وی که نه ما هم د مجبورۍ نه راویستې دي اختر شپې ورځې دي نو کپړې مپړې لم بچولې وې پیزار مې پې والمه غریبي ده که نه دې وجې مې راایستې دي یاره بچې داسې کار دی په دې غواګانو ته څه مالداره کېږي خو نه او ته ولې څه کوې بچو له د ثابت کړي غم کې څه او 15,000 خو دونه جامې کېږي چې ستا نیاب هم ختمې نه کېږي داسې کار دی 15,000 در کوم که راکې ریک او که نه بس په مخه دې ښځه نه لاړم ښه راکړه زورور بس ټیک ته ځه بس ټیک دي مړه خالالې مې پکې وګټې په 15,000 مې واغېشت او په 1.5 لک مې ښه په قسمونو خرڅه کړه بس د سوداګرو نور کار څه دی دغه قسمونه خوراک ښه دي ځه کار کوي خیر پهلوانه چېرته ختې زما منډې ته یار په خوله یې دا د منډې نوم ډېر بدې ښکاري که نه ولې مړه ځان له قربانۍ له چېرته څاروي اخلو یار ماشومه ته لا ډېر کاکونې د منډې له سوداګانو ته نه منډی کې سم اور بل دی د چاپلار به پکې څاروي والي یو په ټریپل پکې ګران دي زه به والم چې د لنډ علاقه کې به لارزان څاروي والم د منډی نه قلاریږه پلار مې راته وي په سوداګرو څاروي ماله یار بچې زه هغه سوداګرو کې نه یم حقې حلالې به لک نیمې ګټمه بیا مو دغه ایم سوري بچې دا نور وویلو که نو برو هم ده عذاب دې مړه برو شورو ده مازغه هم ورسه ګډوډ شو حقې حلالې نه 1,000 روپۍ نیمې ګټمه زه هغه سوداګرو کې نه یم څاروي به درله والمه چې ته ترې مطمئن بیا پلار دې هم ترې مطمئن هم ستاسو که نه بیا د مالک واپس څه صحیح ده ځه ته ما له څاروي وګوره بیا به خیر باسیتیا هلکه دا غوا ستا ده که پردی چې څه نه ځي دې خوا ته سم یو قانون نه منې ځي نه دا ولې دا بوزم منډی ته یار خرڅو مې منډی ته څه له بوځي د خدای مسلمانه منډی کې خو څاروي د الله په نامه دي ارزان دي ارزاني دلته نه شي خرڅولی نو سالکۍ نه نو څوک هم په دې یار ما ته خو کلي کې خلکو وایي چې څاروي ګران خرڅېږي منډی کې د منافق زامن دي غولې راته خوړلي دا زه هر سهار منډی ته نه ځم څه سوداګر ځي مکتې منډی کې بیخي هسې دي سالکۍ نه ښه دا منډی که هلکه ماسې یو ګاک شته که نه رښتیا سهار راته یو کس ویلې یو څاروی راله وګوره دې کلو کې ګرانې خرڅېږي 100 روپۍ به دې ډېرې وشي که نه نو کم دی هلکه دا خو ما د اختر له ساتلو غریبي مې ده ما چې له 10 روپۍ راله وکړي ای شاباشي او تا وی چې الله پاک په مې مالداره کړي په دې اختر کې په دې یو څاروي ورګه څه چل کومه زه هغه پسې ځمه خو ته به خبرې نه کوې زه به ورسره پټه خبره کوم ښه ته به خبرې نه کوې چې ما زه په دې در کوم په دې بس چپ په خوله به لاس ږدې ټیک ته بس ځه که نه یار زه به خبرې نه کوم خو بس دا شی پې راله خرڅ که خو اشنا غوا کې دې ګوره دونه څه شته دي نه ښه دا سوچونه مه کوه پنجره ده پنجره غوښه پکې بیخي نشته هېڅ هم پکې نشته بس دغه خالي د قربانۍ نوم دی هغه به یې پیو کړي نور پکې څه شته نه زه ګاک راولم ښه همدلته ودرېږه ځمه پهلوانه غوا مې هله کتلې ده که نه خو ته به خبرې نه کوې یاره یو ډکه ده یو سربه غوا ده چې قرباني پې کوې مړه قصابان به ستا د غوا صفت کوي صفت ته ګوره مړه ما ته به دواګانې کوې پلار به دې ډېر مطمئني یاره ډېره سربه ده لکه هغه غریب وایي زما وي په خرڅ پېرزو کېږي م که نه خو د مجبورۍ نه یې خرڅوي نیازبینه یې ساتلې وه راځه خو خبرې به نه کوې ګورې پهلوانه ښه زه به ورسره خبره کوم ته به بس چپې پهلوانه دا غوا ده چکې که غاښونو باندې برابر ده زه یم ښه ده مړه ګزاره کوي سربه ده ستا لپاره ډېره ښه ده او به دغه غوا ده خبره ورسره زه کومه صحیح ده ته وګوره غوا وګوره چک که خوښه یې ده
او بس خوښه مې ده یار خوښه یې ده او ښه پهلوان ته لږه خوښه زه څه خبره کومه اوه هلکه پهلوان غریب سړی دی که نه غوا دې ختمه ده لکه هغه ته مو ووایي سربه ده خو نوره ختمه ده تا ته هم پته لګي څه پکې نشته نو بس مناسب ریټ ووایه چې ورې کړو 100 روپۍ باندې ورکړو غریب دی سلیمان کیسري چې 1.5 لک روپۍ راله وکړي 1.5 لک ښه زه زه پهلوان څه خبره کومه ښه صحیح ده پهلوانه سړی غوی ښه ده که نه 180 لکه 1,80,000 راته وایي خو لکه دونه نه ده بس زما په خیال مړه بس دغه 1.5 لک مناسب ریټ دی زه به 1.5 لک به ورکړو او ډېره ښه غوا ده څنګه دې خوښه ده صحیح ده بس ځه 1.5 لک باندې ټیک ده او 1.5 ښه ته به خبرې نه کوې ته به خبرې نه کوې ښه چپ بس زما کار دی او پهلوان و چې دونه ما سره نشته دی او وایي دغه 80,000 روپۍ به ورکړمه نو ما ورته ووایي چې خیر دی ما هغه هم غریب سړی دی 80,000 څنګه ورکوې که نه هسې ناجیزه ده صحیح خبره نو داسې کار دی چې خیر له 100 روپۍ به پکې والا زه واچوم او په 1 لک مې ورڅه خبره خلاصه کړه ټیک ده تا ته منظوره ده که نه بس خو روانېږي منډۍ ته ځما نه نه بس صحیح ده ګرمي د خبره راله ختمه کړه ټیک ته په 1 لک صحیح ده بس صحیح ده پهلوانه سړي خو نه منله یو قانون یې نه منه هلته یې غوا ښه ده که نه خو بس مړه ستا دپاره ما زه به ځان مې ورته مړه ښه ورېرې که په 1.5 لک مې ورڅه خبره ډن کړه راکړه 1.5 لک خو هغه ته ګورې ټیک ته ټیک ته هغه ته ګورې د خولې نه سو نه کاږي ښه هغه ته به خبره ته نه کوې چې ما په څو واخیستو بس دا زما کار دی بیا هسې نه وروسته نه چې سړی که نه شل قصې قطع دلته ودرېږه دلته ودرېږه زه پیسې ور وړم که نه دا 50,000 مې ډېرې دي که نه عقیده دې مې پکې 50,000 ووالې دا زما ډېرې دي یو لک روپۍ مې ترې له واخیستې 1 لک ښه د هغه نه مې 15,000 کټ کړې ښه او ته خو مې یار دوست یې دا 2,000 زما د شربت او دا واله ښه صحیح 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 ده جیب کې واچوه او خبرې به نه کوې صحیح په څو خرڅه شوه په څو بس هېڅ هم نشته ښه راشه پهلوانه راشه ستاسو کار وشو که ښه که نه بس ما ته دواګانې کوې او زما بچو ته به دوا د خیر وکړې خوشحاله یا الله دا غوا ته دلته ښه کړي خدای پاک او دله دا پیسې چې کومه دي سره زر کړي امین دلې سره زر کړي الله برکت پکې وله واچوي پاک رب العالمینه د دوی د اتفاق او اتحاد مه خرابې امین الله دې ستا قرباني قبوله کړي وروره ځه غوا بوزه غره ولاړه ده غوا بوزې ځې وا بوزه اجازه ته حاجي صاحبو لاړو ځه زه لاړم ځه ځه پهلوانه او وروره پهلوانه خبره کوم وارې څه کړه غوا خو مې عجیب بوتله یار پهلوانه تاله دا غوا کیسري په څو درکړه یاره مال یې هی ما نه خو په 1 لک روپۍ واخیسته مونږ ته پیسې ووالې یار داسې کېدل او که نه ما ته قسمونه خوړل چې دا تاله به زه ګټه در کوم والله بس پیسې ووالې یاره نو اچھا کور ته پسې ورشو راځه ځو راځه ودرېږه د روغتون سوداګر ودرېږه یا الله خیر سړي به رووال که زما وایي دا ورته پته ولګېده که نه